چرته یو الک دی او د هغې د یوې جنۍ سره مینه محبت پیدا شو صحیح شوله دی اوس غواړي چې یاره ښه په حلاله او په جایزه طریقه باندې زه دغه جنۍ سره نکاح وکړم خپل کور والا ورولېږم او د دغې سره زما نکاح وکړي جایز کار د دین اسلام د دغې اجازت ورکړی نو دا کور والا په دې کې بیا قسما قسم دغه راوباسي خبرې اترې راوباسي دا داسې ده ښکته ده ورته داسې یو ښکته یو بره یو ستا نکاح خو موږ دې سره نه کوو هلکه اوس د هغه خوښه ده ګوره زه تاسو ته د دې حکمت بیانوم کله چې داسې کار وشي که نه چې د هلک یوه جنۍ خوښي یا د جنۍ یو هلک خوښي او د دې دواړو په خپل منځ کې نکاح ونه شوله نو شیطان خو لګېدلی دی که نه په دواړو پسې اوس به دا دواړه غلط کار کوي حرام کار به کوي ناروا کار به کوي او زمونږ خو داسې معاشره د خلک بیا تښتي ایسته ډېر شي خلک تښتېدلي هم دي چا پردی لوڼه تښتولي او چا پردي زامن تښتولي کله ناکله جنۍ راولګي هلک وتښتوي کله هلک راولګي جنۍ وتښتوي خو په دې کې بیا زه د پښتنو د سوچ ته حیران یم چې لکه تاسو دا سړی ولې بدناموئ یوازې د سړي ګناه خو به نه وه که نه کوه یوازې د سړي ګناه خو نه وه په هغې کې خو د جنۍ هم ګناه شامل حال وه جنۍ خو به والا هم دعوت ورکړی چې هلکه راځه چې ځو او بیا زمونږ صرف دقه خبره په خوله کې پرته وي پلانکي زوی رالګېدلی پلانکي لور یې تښتول صرف هغه هلک ته بیا مونږ ګناه کوو جنۍ ته ګناه نه کوو دا زمونږ غلط سوچونه فکرونه خو به هر حال که د دې دواړو په خپل منځ کې نکاح ونه شي نو بیا دغه قصه جوړېږي بیا به دوی ناروا کارونه کوي حرام کارونه به کوي د مور او پلار په ناخوښه باندې به بیا هغو خپل نکاح کوي په هره طریقه ځي که په کلي کې ونه شو په خاندان ځي به بل ځای ته به چېرته ځي هلته به خپله نکاح کوي او دغه حق هم ګوره شریعت ورکړی دی د یو هلک او د جنۍ د یو بل سره جوړ برابر دی او دوی نکاح کول غواړي نو والدینو له دا حق شریعت نه دی ورکړی چې دوی به نه کړي ګورئ دا خبره یاد وساتئ ځکه چې یو جنۍ بالغه ده عاقله ده عقل پکې دی ماشومه نه ده لیونۍ نه ده دا په خپل ښه بد باندې پوهېږي چې کله د 14-15 کالو واغوښته دا په خپل ښه بد باندې پوهېږي نو دې ته شریعت دا اختیار ورکړی دی چې ته په خپله خوښه باندې په خپله رضا باندې د یو چا سره نکاح وکړه نو شریعت خو اجازت ورکړی دی مونږ ته بیا ډز وباسو ډز دې وباسو که نه نو دا غلطه طریقه ده چې کله ته په داسې کارونو باندې پوه شوې په داسې اشارو باندې پوه شوې چې یاره داسې مسله ده نو ډایرکټ به بیا دا جنۍ هغه هلک له ورکوې دې هلک به د جنۍ سره نکاح کوي واده به ونه کوي ځکه دې نه وروسته بیا ډېرې مسلې جوړېږي نو بهرحال دلته هم دغه مسله ده چې اوس د دغه سړي د خپلې ښځې سره واپس نکاح کول غوښتل خو هغه رور یې ورسره نه غوښتله ځکه هغه ته تکلیف وررسولی و هغه هم په حقه باندې و الله جل شانه هلته د هغه تکلیف ته ونه کتل چې یاره ده ته خو تکلیف وررسېدلی رور ته د خور ته طلاقه دغه شوی دی میلاو شوی دغې ته یې ونه کتل بلکې د بر نه آیت را نازل کړو چې بھائی دا کار ګوره ستا لپاره جایز نه دی ستا خور ده د هغه په نکاح کې و هغه طلاق ورکړی دی اوس ستا دې خور ته و تا ته اختیار دی چې په کوم ځای کې د دې نکاح کول غواړي وکړه خو بهرحال دا غلط کار دی که له اولنی خاوند ورسره واپس نکاح کول غواړي نو تا ته اختیار نه دی حاصل چې ته راولګي او ته دا خبره وکړې چې یاره دې نکاح زه د هغه سره نه کوم نو دغه خبره الله جل شانه کوي چې واذا طلقتم النساء